د خاوند او میرمنې د آرامښت راز. مینه او محبت د خاوند او میرمنې د آرامښت سبب او د الله تعالی له نعمتونو ګڼل کیږي. کله فکر کوئ چې مینه او محبت هیڅکله هم ستاسو د کور ور نه وي ټکولی؟ که داسې وي نو سمدلاسه داسې اقدامات وکړئ چې د دې آرام بښونکي څیز د راتګ لپاره لاره هواره شي. مینه او محبت ځان ته ځانګړې لارې او کړنلارې لري. مینه او محبت د خاوند او میرمنې د آرامښت او خوښۍ سبب ګرځي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم: انا خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه. ژباړه: د هغو نښې دا دي چې ستاسې له خپل جنسه مې میرمنې تاسو ته خلق کړي تر څو آرام شئ او ستاسو ترمنځ مې رحمت رامنځته کړی دی. هر څومره چې کورنی چاپېریال له مینې او محبته ډک وي نو د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې او عاطفه ډیریږي. د مینې چارچوکاټ څه دی؟ مینه یعنې ملاتړ کول. کله چې ښځه او میړه د ژوند په سختو پړاوونو کې د یو او بل ملاتړ وکړي، نه یوازې دا چې پر اولادونو یې مثبت اغېز کوي، بلکې د ژوند اړیکې یې لا پسې غښتلې او دوامداره کیږي. آیا خپله میرمن مو د زړه له تله منلې ده؟ یوه دقیقه فکر وکړئ، آیا خپله میرمن مو سره د ټولو تېروتنو منلې او قبوله کړې ده؟ میرمنې سره رښتینې مینه دا ده چې هغه سره د ټولو خوبیانو او بدیو ومنئ. منل او قبلول د زوجینو د اړیکو اساس ګڼل کیږي. که خاوند او میرمن د یو بل نیمګړتیاوې ټولې ومني نو دا د ژوند د لا ښه والي لپاره لار هواروي. میرمنې سره د دوستۍ تر ټولو غوره لاره. که تل د دې په فکر کې یاست څو د خپلې میرمنې خصوصي وسایل یا توکي وپلټئ نو د خپل د اعتماد او باور میزان ته مو باید بیا کتنه وکړئ. مینه یعنې اعتماد، اعتماد یعنې ژمنه، او ژمنه یعنې د زړه له تله یو بل منل. د خپلې میرمنې د اعتماد د جلبولو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې وښایي هغه د اعتماد وړ ده. حرمتونه وساتئ. مینه یعنې یو او بل ته احترام کول. دغه موضوع مو په خپل ژوند کې تر بل هر څه ډیره مراعات کړئ. د یو او بل ته احترام اړخونه پیدا او پر هغو تمرکز وکړئ. خپل میرمنې ته مو ووایئ چې هغه تاسو ته یو محترم یا ښاغلی فرد دی. د رنګ او بوی احترام ژوند ته بدلون ورکوي او حرمتونه حفظوي. خپلو منځو کې مو مذاکره او خبرې اترې وکړئ. د خپل ژوند شریکې سره له ژورو خبرو اترو کولو مه ویریږئ. دا د ستونزو د لرې کولو لپاره تر ټولو ښه او مناسبه لاره ده. مینه یعنې د توپیرونو او د یو او بل د مشترکو ټکو موندل او پیدا کول دي. مذاکره کې به له یو بل څه تیریږئ څو بل څه ته ورسیږئ او په ژوند کې مو تعادل او برابري رامنځته شي. د مینې لوړې او ژورې. د زوجینو ترمنځ معمولا یوه لویه ستونزه دا وي چې خپل احساسات او عواطف یو او بل ته په سمه توګه نه بیانوي. کله ناکله داسې څرګندېږي چې ښځه او میړه خپله مینه په نامناسبو عبارتونو کې بیانوي. ډیری زوجین دغه امر ته د ژوند په پیل کې پام کوي خو وروسته ورته دومره ارزښت نه لري. پکار ده چې د ژوند په ټولو پړاوونو کې ورته توجه وشي. د مینې په اظهار کې باید کومو ټکو ته پاملرنه وکړئ؟ د مینې په بیانولو کې د ښځې او سړي ترمنځ توپیرونه د پاملرنې وړ دي. نارینه د مینهناکو خبرو او ډالۍ اخیستلو په مرسته میرمنې ته د مینې اظهار کوي او ښځینه بیا په ښه پخلي او یا ښه کور کولو خپل خاوند ته د مینې اظهار کوي. مینهناک اشخاص خپله مینه په دې ډول څرګندوي: د کلامي او جسمي مینې ابرازول، یو او بل ته د خوښونکو د ښو چلندونو ابرازول، د ژوند په ټولو پړاوونو کې له یو بله عاطفي او اخلاقي ملاتړ، د یو او بل د تېروتنو او نیمګړتیاو په صورت کې صبور او متواضع پاتې کېدل او داسې نور.